السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سیدالله حسن وزیر بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ورځ کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې فیسبوک ایډي ته سټایلیش نیک نومونه ورکړو. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري زیاترو ملګرو موږ نه غوښتنه کړې وه. فیسبوک کې هر ورځ موږ نه دا غوښتنه کوي چې دغه طریقه حتما موږ ته وښیه. د غشي کوم نومونه چې تاسو ته ښکاري په سکرین باندې دغه ډول ښایسته نومونه موږ څنګه خپل فیسبوک ایډي ته ورکولی شو. ملګرو دې ته نیک نام وایي. کوم نیک نومونه چې جوړ شوي دي تیار هغه ما تاسو ته راوړي دي. تاسو کولی شئ چې خپل فیسبوک ایډي باندې ولګوئ. نو راځه ملګرو تاسو ته طریقه درښایم، خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم خو ډېر خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ، او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راځي په دې لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. نو ملګرو د دې لپاره تاسو ضرور په خپل موبایل کې ټچ وپین انسټالوئ. ټچ وپین لینک په ډسکرپشن کې شته. کوم لینک چې ما تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی هغه تاسو له هغه ځای څخه ټچ وپین انسټال کړئ. د پلی سټور څخه ما انسټالوي ځکه په هغه کې ځینې ژبې بند دي. کله چې تاسو ټچ وپین انسټال کړئ دغه به ملګرو لومړی تاسو بیسټ چویس دلته به تاسو کلیک او ملک به تاسو ورته انتخابوئ. دلته سپین ملک به انتخاب کړئ. لاندې به راشئ دلته تاسو ته ښکاري سپین هیواد یا سپانیش باندې به کلیک وکړئ. دلته په کنیکټ باندې کلیک وکړئ. سپین هیواد سره چې کله تاسو دغه ټچ وپین کنیکټ کړل لږ انتظار کوو تر څو دغه کنیکټ شي. دا د ملګرو ټچ وپین کنیکټ شو. اوس ملګرو تاسو راشئ په خپل فیسبوک کې به لایټ فیسبوک ته راشئ. ملګرو مخکې له دې تاسو ته راځم هغه ما چې کوم نیک نومونه تیار کړي دي تاسو لپاره بیخي زیات ما راټول کړي دي تاسو لپاره په دغه ویډیو کې تیار کړي دي هغه تاسو پرې لګولی شئ. نو دغه نیک نومونه ملګرو ما ډېر په خواري سره تاسو تیار کړي دي راوړي مې دي دغه. نو دغه بره درې چې کوم ښه ده بالکل کار کوي او لاندې چې کوم دي ما ډېر زیاته ټول تاسو ته زه ډسکرپشن کې اچوم. خو ملګرو تاسو دې په یاد د ډسکرپشن څخه نه کافي کېږي. د دې لپاره ما تاسو ته ډسکرپشن کې لینک درکړی دی. هغه کسان چې ډسکرپشن نه پېژني د ویډیو په دې لیکلو چې کله کلیک وکړئ لاندې لینک راځي په دغه لینک به تاسو کلیک وکړئ لاندې به سایډ راشي هغه ځای څخه تاسو کاپي کولی شئ. دا تاسو ټول وینئ ملګرو د ټول نیک نومونه به ما تاسو ته په هغه سایټ کې اچولي وي. دا له هغه ځای څخه په ډېره اسانۍ سره کاپي کولی شئ. خو ملګرو په دې کې تاسو هېڅ کار مه لرئ ګوتې پکې مه وهئ تر څو تاسو نه کلیر څنګه نه شي. همدغسې کافي کوئ او راواخلئ په خپل پروفایل یې ولګوئ. نو ملګرو دلته خو سم نه ښکاري چې کله تاسو په خپل فیسبوک ایډي پروفایل ولګوئ هغه سره بیخي زیات ښایسته ښکاري. نو دغه به تاسو مثلا زه اوس راځم دغه یو کافي کومه فلحال چې کله تاسو دغه کافي کړ یا د پورته بره یو دا به کافي کړمه. کله چې ملګرو تاسو دغه کافي کړ را به شئ لایټ فیسبوک ته. د لایټ فیسبوک لینک به هم تاسو ته د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې واچوم له هغه ځای څخه تاسو لایټ فیسبوک هم ډاونلوډ کولی شئ. نو لایټ فیسبوک به را خلاص کړئ ملګرو. ویډیو دقیقه وګورئ که چېرته تاسو ویډیو سکیپ کړئ نو تاسو په ویډیو باندې نه پوهېږئ نو انتظار کوو تر څو دغه را خلاص شي. ګورئ ملګرو زه دغه ایډي په پروفایل باندې لګوم اوس تاسو دغه ایډي پروفایل درښایم چې دلته اوس نیک نوم کوم ورسره نشته. تاسو ته ملګرو دغه ایډي په ښکاري چې تر سټایلیش هلک په نوم دا نیک نوم ورسره نشته. نو ملګرو تاسو به لږ شاته راشئ دلته د درې خطونه چې کوم ښکاري په دغه درې خطونو به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته ملګرو کلیک وکړئ لاندې به راشئ. دلته تاسو اول ملګرو تاسو د ټولو دې په یاد وي اول به تاسو ژبه انتخابوئ ځکه دغه په هره ژبه کې هر ځای کې هر ژبې لپاره کار نه کوي. دلته تاسو د لانګویج چې کوم ښکاري په دغه به کلیک وکړئ او تاسو ملګرو دلته اسپانول یا سپانیش ژبه ورته انتخاب کړئ. اسپانول یا سپانیش دلته تاسو ته ښکاري ملګرو اسپانول یا سپانیش دغه به تاسو انتخاب کړئ. کله مو چې دغه انتخاب کړئ بیا په دې درې ډاټس باندې کلیک وکړئ او لاندې به راشئ دلته تاسو ته سیټینګ اپشن ښکاري دغه اپشن په دغه به کلیک وکړئ او پرسنل انفارمیشن چې کوم راځي په لومړي سر کې به دغه به کلیک وکړئ. اوس ملګرو تاسو دلته راشئ په ایډیټ هیر باندې به کلیک وکړئ او دلته ملګرو تاسو ورسره همغه په دې لومړی اپشن چې کوم راځي په دغه به کلیک وکړئ
او دلته ملګرو دغه خانه کوچنی ښکاري دا به ټیک مارک کړئ. همغه نیک نیم چې تاسو کاپي کړی هغه به دلته راواخلئ او دلته به یې پیسټ کړئ. ما دلته پیسټ کړ، دا دی ملګرو تاسو ته ښکاري. او په لاندې شین اپشن ښکاري، په دغه به کلیک وکړئ ځکه دغه لفظ سم نه ویل کېږي، دا سپانیش ژبه ده. ګورئ ملګرو دغه نیک نوم موږ تیار کړ او په یې مې لګوو. زه اوس راځم خپل آیډي پروفایل ته. دغه په لایټ فیسبوک کې نه راځي ملګرو، خو تاسو دلته په دې ډول ښکاري بل شین فیسبوک چې اوریجنل فیسبوک دی په هغه کې به تاسو ته بالکل سم راځي. زه په بل فیسبوک کې تاسو ته دغه درښایم. نو دلته ملګرو تاسو ته ښکاري چې دغه نیک نوم پرې ولګېده، خو دغه آیډي باندې پروفایل ګارډ لګېدلی، شاید دلته سکرین ریکارډینګ را نه شي، خو زه به تاسو ته سکرین شاټ واخلم او هغه به تاسو ته در وښایم. نو ملګرو په دغه طریقه تاسو د فیسبوک په آیډي باندې سټایلیش ښایسته نیک نومونه لګولی شئ. نو ملګرو که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ، ځکه په لایک ستاسو هېڅ هم نه کمیږي. کله چې تاسو زموږ دغه ویډیو لایک کړئ دا ویډیو به نورو کسانو ته ورسېږي، نور به یې هم وګوري. نو هیله کوم ویډیو لایک کړئ او دغه ویډیو ضرور له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.